یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا نسوار حرام دي؟ جواب دا دی چې بالکل حرام دي. په دې باندې ګڼ دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مسکر حرام، هر نشور شی حرام دی. نو نسوار حرام دي. څوک چې دا نه مانی چې دې کې نشه شته دی، نو دا بې دلیله لګیا دی. د نشې معلومات هغه چاته کېږي چې هغه په اول ځل واچوي او یا یو ورځ دو ورځې وانهچوي، هغه ته د نشې معلومات کېږي. نو دې وجه نشه پکې شته دی. او بل دا چې په دې کې تمباکو ګډېږي، او تمباکو کې یو قسم ماده ده، نیکوتین په نوم باندې ماده ده پکې، چې دا دماغ باندې اثر کوي، دماغ ته ډېر زر ځان رسوي. او په دې موادو کې دا صفت دی چې اول کې دا دماغ ته آرام ورکوي، سکون ورکوي، بیا ورو ورو ورسره انسان عادت شي او بیا پرېښودل ډېر مشکل وي. د دې وجې نه سګرټ دی که چلم دی، دې ټولو کې دغه ماده شته دی، دماغ ته آرام ورکوي، بیا پرېښودل ډېر مشکل وي. د دې کې نشه شته دی، دې وجې نه حرام دي. دویمه وجه د دې د حرمتو په دې کې اسراف دی د مال، او د مال ضایع کولو نه منع راغلی قرآن او حدیث کې. الله تعالی فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي دا شیطانان ورونه دي. درېیمه په دې کې ضرر دی خپل ځان ته او بل مسلمان ته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان ته ضرر ورکوي نه بل مسلمان ته. او په دې کې خپل بدن ته ضرر ورکول دي، غاښونه خرابوي، خورۍ خرابوي، د خولې د کینسر کېدلو خطر پکې شته دی، او بل مسلمان ته ضرر شته دی. هغه زنانه پوښتنه وکړه چې د هغې خاوند نسواري، چې هغه ورسره څومره به تکلیف وي، خو په زړه یې تېروي. او دارنګې نسواري سړي سره تاسو کله نږدې کښېنئ یا ورسره موټرسایکل باندې کښېنئ شاته، تاسو ته بیا معلومات کېږي. نو په دې کې ضرر شته دی. تخلیق بدبوی پیدا کوي، او نبی رسول الله د هغه شي نه منع کړی ده چې هغه بوی لري د هغه استعمال نه. خاص کر کې سړی چې مسجد ته راځي، نبی رسول الله فرمایي داسې شی مه خوره چې هغه ستا د خولې نه بوی لاړ شي، ځکه ملایکې بدبوی شي ته نه نږدې کېږي. نو نسواري سړي نه به همیشه د رحمت ملایکې لري، ځکه هغوی دغسې ځای ته نه نږدې کېږي چېرته چې بوی. او دارنګې حدیث کې دا هم راغلي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو راپورته شئ د شپې تهجد کوئ، نوافل کوئ، نو تاسو خولې پاکې کړئ په مسواک باندې، ځکه ملایکې راځي ستا په شونډو باندې شونډې ږدي. نو ته فکر وکړه چې نسواري سړی د هغه خوله بوی کوي، نو آیا ملایک به د هغه په خوله باندې خوله کېږدي؟ نو دا نقصان پکې شته دی. دې وجې نه نسواري سړی بس یو دا چې د نظافت خلاف دی دا کار. تاسو وګورئ ښایسته قالین به هغه راپورته کوي، لاندې ترې څومره چونډۍ پرتي. بعضې خلک یو متل کوي، وایي لس چرګانې وساته خو یو نسواري کور کې مه ساته. نو دې وجې نه دغه نقصان هم پکې شته دی، ځان ته ضرر ورکوي، بل ته ضرر ورکوي. نو دغه خبرو د وجې نه نسوار دا حرام دي، ځان ته ساتل پکار دي.